بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. زما محترم نن تاسو ته د مسلمان حقوق متعلق یو روایت بیانوم چې په دې کې نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم پنځه حقوق د مسلمان بیان کړي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي حق المسلم علی المسلم خمس چې د یو مسلمان بل مسلمان باندې پنځه حقوق دي. اول نمبر باندې نبی علیہ السلام فرمایي رد السلام سلام جواب ورکول. رد السلام سلام جواب ورکول. سو پرې چې کله ژوندی انسان در سره مسلمان رول چرته په لارې ملایږي نو پکار دی چې سلام پې وکړلی شي او دا د اسلام نښه هم دی او د ایمان حصه هم دی. دویم نمبر باندې وعیادة المریض. نبی علیہ السلام فرمایي کله چې مسلمان بیمار شي به بیمار پرسې ته زر دی در باندې حق دی. دریم نمبر باندې نبی علیہ السلام فرمایي و اجابة الدعوه چې کله تعالی دعوت ته روحې درکې نو ته روحې له هغې له ځان غټ مه ګڼه چې به زه دې له څه نه لاړ شم. نه، چې کله یې روحې دعوت درکړه روحې دله تیاره کړه په دغه موقع کې هغې له تګ پکار دي، دا واجب دی. څلورم نمبر و تشمیت العاطس د پرنجي جواب ورکول. کله چې هغې له پرنجی ورشي او هغې الحمدلله وایي نو یرحمک الله سره جواب ورکول دا بل مسلمان چې څوک جفت ناست دی باندې واجب دی. او پنځم نمبر باندې چې کله هغه وفات شي نو اتباع الجنائز بیا د هغې جنازې کې شرکت کول. دا پنځه حقوق نبی علیه الصلاۃ والسلام موږ ته ښودلي دي. نو دغه حقوق لاندې زندگی تېره کړو انشاءالله ډېره زیاته نفع به موږ تاسو ته ملاو شي. الله دې موږ تاسو ته د عمل توفیق راکړي.